نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. ډیرو قدرمنو عزتمنو افغانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا ستاسې د مینې او ستاسې د ښه راغلاست له مانه هر څه هیر کړي دي. د دې د شکریې د ادا کولو لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو. الله تعالی د تاسې ټولو قدرمن لري او الله تعالی د ستاسې دغه وحدت دائمي وګرځوي او ستاسې د نوراني چهرې او په اسلامي او شرعي ثقافت باندې مزینې چهرې دا به په ټول وخت کې موږ هیرې نه کړو. له دې ځایه نه موږ ډېر درسونه واخیستل، له دې ځایه موږ ډېر پروګرامونه چې موږ بل ځای کې عملي کړو موږ له ځان سره زده کړو. دا زموږ لپاره یوه درسګاه شوه. قدرمن اوسئ، الله تعالی قدرمن لره. اکرمکم الله. ثانیا وای د افغان په ننګ مې وتړله توره، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. قدرمنو دا څومره چې تاسې د خوشحالي احساس کوئ د موږ او ستاسو په ګډه همکاري باندې دا یو معمولی پل باندې ستاسو څومره د خوشحالي احساس کوئ دغه موږ ته یو درس راکړه. ورونو په دې شتمن افغانستان کې دا هر څه موجود و، خو دلته یو خاین، یو ګوډاګی، یو مافیا مسلطه وه چې تاسې دومره معمولی مشکل نه در باندې حل شوی. ان شاء الله العزیز په ډیر کم وخت کې او په راتلونکي کال کې به تاسې د ډیرو غټو غټو پروژو شاهدان اوسیږي. دا کله چې محرومه شوی ده دا په دې محرومه شوی ده چې دلته اسلامیت غالب ده، دلته افغانیت موجود ده، دلته غیرت او میړانه موجوده ده، دلته د فکر او د آزاد خیال خاوندان موجود دي. په دې وجه باندې دا کله دومره شاته پاته شوی. کنې دغسې پلونه تیر نظام په لسګونو نه په سلګونو یې لرل او فکر کوم او چې دا ولس به خامخا تر دې خلکو پورې غږ هم رسولی، خو یو ظالمو ګوډاګیانو او مافیا ستاسې دا یو معمولي مشکل درته نه ده حل کړی. ان شاء الله العزیز ډېر ژر دا بعضې ملګري چې موږ سره هلته موجود وو او هغوی موږ ته بعضې ستونزې د دې کلي راته په ګوته کړې. په ډېر کم وخت کې او ډېر ژر به انشاءالله دا ټول مشکلات درته حل کېږي. ما ستاسې په مخ کې یو مختصر آیات تلاوت کو. دلته ماشاءالله ډېر ښه علما ناست دي او ډېره یوه عجیبه او غریبه مدرسه ده او په دې کې ماشومان حافظان موجود دي. نه غواړم چې داسې هغه علمي اړخ ته ولاړ سم، خو بیا هم موږ یو خبر همیشه کوو، ما هر چه خوانده یم فراموش کرده یم الی حدیث یار که تکرار میکنم. په کوم وخت کې صدیق و کفر او د دې ملګرو په یو غټ اشر باندې حتی د غزوه احزاب یو نوی پړاو د خلکو پیل کو. کوم وخت کې چې بوش او د دوی ګوډاګیانو د اعلان وکړو چې موږ نور په افغانستان کې څه کوو، افغانستان تباهي ته روان ده، افغانستان بربادي ته روان ده، دلته شهید شیخ اسامه شهید رحمه الله موجود ده او دا د هغه دی. په هغه وخت کې امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده یو اعلان وکړو. یعنې موږ په مخ کې دوه دعوې موجودې دي. یو د دې لعینو مبغوضو ظالینو دعوه ده چې د افغانستان به نس نابود کېږي او دلته به بیا اسلام نه وي او دلته به دا وي دلته به دا وي. یوه د الله تعالی وعده ده. الله تعالی وعده کړې ده ان تنصر الله ینصرکم ويثبت اقدامکم. که تاسې د الله تعالی د دین نصرت وکړئ بیا در سره د الله تعالی وعده ده چې زه به مو نصرت هم کوم او ستاسې قدمونه به مضبوط کړم.
دا زموږ د قدمونو اثبات همدا تاسې ولس واسطئ. ما ته یاد دي په دې کلو کې زنانه و د شپې په 2 بجې باندې سلو نفر مجاهدینو ته خوراکه تیاروله. دغه ویثبت اقدامکم کو دا زموږ د ثابت قدمي ذریعه او سبب و. یو کلی کې یو مولي صاحب و، هغه بیچاره کور ته تللی ده او دا په کور کې یو څه تیاری کوي، د ښځو ته یو څه هدایت ورکوي. یوه پیغله لورې راغلی ده، دا کومه حجره کې طالبان موجود دي، د هغې حجرې دغه موږ تاسو دا وطنو کې دا حجرې لرو، بیا مخې ته د څپلکو لپاره یو څه ځای ورته لرو. هغه نجلۍ دا پیغله دغه د حجرې دغه دهلیز ته ننوتې ده. مولي صاحب ډېر زیات حیران سوی ده. افغاني غیرت یې لاره، یو حر انسان و، یو کلیوال انسان و، حالات یې تغییر کړی. چې یا الله دا زما پیغله لور چیرې ننوتله. کله چې دی هلته ورسي د ده پیغله لور د یغو مجاهدینو چپلکې په خپل پلو باندې پاکوي او هغه ښکلوي. په دې خاطر باندې چې زما دا پلو د مجاهدینو په هغو ګرځونو باندې ګرځمن سي چې هغوی د خدای په لاره کې کړي دي. ما ته یاد دي په دې غزني کې یوه سیمه وه، هغه سخته ګرمي کې یوه ولسوالي لري، هغه یو څه ګرمه ولسوالي ده. طالبان چې کله له جنګه بیرته راستانه کېږي، د دغه کلي پیغلې او ښځې له خپله کوره ګړی راباسي او طالبانو ته اوبه ورکوي. د افغانستان مجاهد پرور ولسه، په خدای مې د قسم چې هر څه درته وکړو موږ یې کم بولو، چې دا ځان درته لوګی کړو موږ یې کم بولو. تاسې خو پرېږدئ، پرون حاجي عثمان حاجي صاحب د کونړ پخواني والي یوه خبره وکړه، په ټوله دنیا کې موږ ته د پناه ځای نه لارو، خو د افغانستان غره و کمر ماته پناه راکړې ده. ستاسې د احسان بدله خو نسو درکولی، اخو مو ده په خدای باندې پور، خو دغه کمرونه چې موږ ته یې پناوې راکړې دي، په والله بالله که د دغو احسان پوره کولی سو. تاسې ولیدل چې د امیرالمؤمنین له خولې د مسلمه امت ته او ټولې اسلامي نړۍ ته یو پیغام چې په دنیا کې 2 دعوې موجودې دي. یوه د خدای دعوه ده چې ینصرکم ویثبت اقدامکم، او بله دعوه د کفري نړۍ ده او د هغوی د ګوډاګیانو ده. تاسې ولیدله چې هغه چې الله تعالی څه وعده کړې وه هغه پوره سوه. نن په ټوله دنیا کې کفري نړۍ دومره ذلیله ده چې د خپل کفارو ورته وایي چې امریکا نور ته په اول سر کې نه یې، نور ته زبر ځواک نه یې، نور ته قوي ځواک نه یې، ته را لاندې وغورځېدلې، خپل کفار ورته خاندي. او افغانان ورته د شکست ورکړو چې له دوی نه د شکست لاره ورکه ده. هغه ګروموف یو کتاب لیکلی ده چې کله موږ کونړ ته ولاړو، د کونړ غیرتمنو مجاهد ولس له موږ چې کومه تکتیکونه د جهاد زده کړي وو، د زنګونو زده کړي وو، هغه یې ټول له موږ نه ویر کړو. دی موږ ته نوی درس راک. د کونړ خلکو امپراتوریو ته درسونه ورکړي دي، همدغه امپراتوري ته هم تاسې درس ورکړی دی او موږ په ګډه درس سره ورکړی دی. ورونو یو څو چې ډېر وخت وانخلو، د جمعې ورځ ده او علما کرام موجود دي، یو 2 کیسې درته کومه. د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې حاجي اسحاق حاجي صاحب، د هغه په کور کې یو څه عرب مجاهدین وو او د هغې منطقې یو ډېر محبوب القلوب شخصیت قومندان عادل. دا زموږ په منطقه کې که واورې ډېرو ماشومانو د عادل نومونه دي، حتی زما د زوی مې یو عادل نوم ده. د هغه له وجې د عادل نوم ډېر زیات روښانه سه. الله تعالی ورته ډېر ښه کات ورکړی و او علما یوه اصطلاح استعمالوي، بسطة فی العلم والجسم، داسې یو شخصیت و. په دې کور کې دغه عرب مجاهدین او دغه عادل موجود و. دا ګوډاګی رژیم او د دوی ګوډاګیان، هغه ارذلترین خلک، دا رالو دا کور ټول بمبار کړ. دا کور داسې بمبار کړ چې د حاجي اسحاق حاجي صاحب سپینګیری پلار حاجي خدای نظر او واړه اولادونه او تنکي ځوانان ورونه، کورواله، تخوره ماشومان، والده، دا ټول په شهادت ورسول. خو افغان ولسه تاسې موږ ته په هغه کې وخت کې یو درس راکړه. ما خلک ولیدل د خپل اقربا یې چې ټول دغه خاورو راکښل، تر ټولو غمجن حالت ورته هغه و چې کله د عرب مجاهدین د خاورو شهیدان راوکښل، تر ټولو غمجن حالت یې هم هغه و. دا ټول ځوانان و، سپین ږیري و، واړه و زاړه، چې کله د عربو جسدونه یې ولیدل، دا ټول په چغو په بغارو شروع وکړه.
او بله تر ټولو غمجنه ثانیه هلته هغه وه چې هغه یوه مور هغه یو ماشوم یې چې په غېږ کې اچولی و دا بل ماشوم باندې لاس اچولی و. دومره غمجنه پیښه هغه وه. په ابراهیم کاریز کې دې ګوډاګي رژیم او د دوی دغه باداران دا پره کاریز دا پره ولس یې بمبار کوو، سپي ورته راولېږل، په زانګو کې واړو واړو ماشومان یې په سپو وداړل. په سهار باندې دا ټول ولس راغی دا خپل د شهداو جسدونه پورته کوي. په دې وخت کې یو بهرنی مجاهد ده هغه کمال کړی ده او تللی ده چې لرې منطقې ته تللی ده، هلته ځان پټ کړی ده، په خاورو ځان لړلی و په دا خټو باندې. دا ټول کلی په چغو په بغارو ده. د الجزیرې نماینده راغلی و، ما ورته خبره کوله چې ته وکړه دې ته یو تعبیر ورکړه. هغه په سلګو ما ته ژړل. دنیا زموږ دغه چغه م نه اورېدله. زما دا ماشوم هم دهشتګرد و، زما هغه ښځه هم دهشتګرده وه چې په کور کې ناسته وه، زما خور هم دهشتګرده وه. په ټوله دنیا کې داسې رسنۍ نه وه موجوده چې د موږ دغه شي ته نکاس ورکړی وای. د الجزیرې نماینده په چغو راته وژړل. خو دا خلک راټولیږي ورځي هغه حمزه مجاهد پیدا کوي، هغه ژوندی ده. واورئ خلکو، ستاسې ایمان ستاسې غیرت ته به نوی تاریخ نوی نظام جوړوي. په پخواني تحریر کې ستاسې میړانه قسم په خدای که ولیکل سي، د دې لپاره به نوی فارمول خلک جوړوي. دا زموږ مسلمانان ژورنالستان چې کله دا مسلمانان هلته رسیږي هغه خارجي مجاهد ویني دا ټول د تکبیر ناره کوي، ناره تکبیر، دا ټول خوشحاله کیږي. 15 کسان په وینو کې لت پت پراته دي، هغه غم یې ورباندې هېر کړو خو دغه یو مجاهد ژوندی ده. افغانانو ستاسې میړانه، ستاسې همت، ستاسې غیرت، ستاسې حریت دې یو نوی تاریخ رقم کړی ده. دغه زړو تاریخونه چې خلک راوګرځول والله کې خلک ګوري. زموږ فدایانو دنیا ته یو نوی درس ورکړو. د روزګان یو مجاهد د شهید ملا عبدالله اخون مرحوم رحمه الله ملګری و، ملا محمد ولی اخون، کېدای شي عبدالولي یا محمد ولی وي. دغه 4 شهیدان سول، یو بیا بل بیا بل بیا بل. د 4 زوی فاتحه یې خپله مور واخیستله. خپله مور یې فاتحه اخلي، غم نه کوي، خو غم یې یو غم ده چې له دې وروسته زه په جهاد کې زما حصه نشته. 4 ځوانان زمانې شهیدانېږي. افغانانو تاسې داسې تاریخي قرباني ورکړې ده. دا پل چې شی ده، ستاسې په مخ کې سړک چې شی ده، ستاسې مشکلات به موږ په کومه عهد باندې پوره کوو؟ اخو موږ ته د الله رسول وایي ستاسې به یې خادمان یاستئ، موږ ستاسې خادمان یو. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ یو مجاهد ملا جمال الدین اخوان په اولو شپو کې اولین ټانک د امریکا وخت به ما زیات نه اخیستی، اولین ټانک د امریکایانو په غزني کې همدغه ملا جمال الدین اخوان پاواک. دی ډېر زیات مطلوب وسو د امریکایانو ته او د ګوډاګیانو ته. دی یوه شپه د غزني ډېر بد یخم وي، دی یو ورټکوي ملا جمال الدین یمه چې کله ورته وایي ملا جمال الدین ما خلک ور نه ورخلاصوي، بل یې وټکاو بل یې وټکاو، اخر کې ستړی سو، د خدای کور ته راغی، جومات ته راغی. د غزني یخ ده، په دغه جومات کې د ژمي په خاطر باندې خلک یو څه لوښي او دا شیان اچوي، واکه ماکه اچوي. دی وایي دا مې په ځان باندې را واچول او دا جومات هم هغه کېږي راڅڅېږي. په دې وخت کې وایي خوب یوړم، خو له ځان سره هم په جنګ یم، له خپل ولس سره هم په جنګ یم چې یا الله دا خلک به زموږ کله راوي کېږي. افغانانو ستاسې غیرت زموږ په زرګونو فدایانو راپورته کړی، راویښ کړی ده. ستاسې میړانه موږ په زرګونو فدایانو باندې ساتلې ده. دا تاریخ ته موږ داسې قرباني ورکړي دي چې تر دې مخکې موږ څه نه ورته لرلو، هغه وروسته بیا څه شی نه ورته لرو. ملا جمال الدین اخوان وایي خوب وینم د الله رسول دیواله په یو غاړه راته ناست، زه په دا بله غاړه ناست یم، ما ته یې لاس راکړه، ما ته یې لاس راکړه. د دې لاس داسې یو خوند موجود و. په دې وخت کې ما خالد دغه یو شعر ویلي: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. دا مې وویل او زه راپورته شوم. د دې لاس خوند زه په هېڅ نه ورکوم. یو ورور شهید سو، بیا دی مالا تعالی شهید کړ.
موږ او تاسې داسې قرباني ورکړي دي چې هغوی سره د الله رسول بیعت کاوه، داسې مقدس هستي مو ورکړي دي. بهرحال تر دې ټولو راتېرېږو، نه مو د مټو وزر کم سوی دا او نه به کم سي. ټول دې په خلاصو غوږو واوري. نور د وطن د آبادۍ د سوکالۍ د اوسایي وخت راغلی ده. نور د خپل وطن جوړو. زموږ د امارت پالیسي ډېره واضحه ده ټولې دنیا ته، کفر او د کفر هغه منافق ملګرو ته چې موږ په خپل وطن کې خپل نظام غواړو، د اسلامي اصولو د افغاني عنعناتو تر سیوري لاندې غواړو او د هیڅ چا په وطن کې هیڅ نوع مداخله نه کوو او نه داسې یو چاته اجازه ورکوو چې هغه زموږ دا مقدسه خاوره، دا د شهیدانو په وینو باندې ګلرنګه خاوره، دا د یو چا په خلاف باندې استعمال کړي. خو خلک دې په دې پوه سي دنیا چې کوم ټریننګونه کړي دي او په لکونو فارمي چرګان یې روزلي دي، دوی دې واوري ستاسې د جنګ انتها زما د جنګ ابتدا ده. دا دې په خلاصو غوږو واوري. زموږ هغه جنګ نه ده چې ته ما وله لکه ګلبدین حکمتیار او اتحاد اسلامي او پلانکی او پلانکی، یعنې موږ او تاسې خالي دا د اسلام په نامه باندې 18 ډلې لرلې او د ټولو دغه یو شعار واعتصموا بحبل الله جمیعا. نه د خپله شعاره شرمېدل، نه د خپله عنوانه شرمېدل، بلکې بعضې خو دومره سپین سترګې خلک و چې الاسلام به یې ورسره لیکه، خو حقیقت دا و چې د کفر ګوډاګیان و، د کفر ګوډاګیان سو. نو ورونو په دې خاطر باندې چې وخت مو زیات وانخلمه، موږ او تاسې الحمدلله تر ډېر ښه قوي واحد قومندې لاندې افغانستان لرو. زموږ دغه وحدت، زموږ دا جوړوالی، زموږ دا یووالی، دا موږ ته ډېر غټ زیری راکوي. خو تر ټولو لوی ستاسې دا منورې څهرې، ستاسې دا منور استقبال، ستاسې دا دومره مینې دې موږ ته یو جلا الهام راکړی ده. انشاءالله العزیز څه مشکلات مو واورېدل، دا به په ډېر نږدې وخت کې لکه څنګه چې مصباح صاحب درته وویل هغه الفاظ خو نه لرو چې موږ یې هلته وزارت مقام ته تشریح کړو یا یې لوړ رتبه مقاماتو ته تشریح کړو، خو کوشش به مو دا وي چې انشاءالله العزیز تاسې دا مشکل به هغو ته ټول رسوو او که خدای کول ډېر زر به تاسې په سلګونو پروژو په افغانستان کې تاسې شاهدان واوسیږئ. موږ د افغانستان لپاره ډېر منظم پلان او انشاءالله العزیز ډېر زر پیرېدونکی پلان او ډېر په اطمینان باندې موږ دا شروع کوو انشاءالله العزیز. ورونو الله تعالی مو دې وکړي د موږ او تاسې دا یوه خبره رانه هېره نه سي، د موږ او تاسې په جهاد په ابتدا کې دا د موږ او تاسې غټه منبع چې وه، غټ ماخذ و، هغه د علامه ابن تیمیه رحمه الله فتاواوي وې، د هغوی اقوال ول، هغوی موږ ته دا مېړانه راکړه چې موږ د هغو بعضې چاپلوسو او له کفر او د دې له غلامانو نه متاثره خلکو ته جواب وویل. موږ سره دغه یو شی موجود و. انشاءالله العزیز په آینده کې به موږ تاسې د افغانستان جوړوو، دا به سمسوروو، دلته به آبادي راولو. الله تعالی دې وکړي چې ستاسې مې ډېر وخت د شیخو نه یې نیولی، ډېر قدرمن اوسئ، ډېر تشکر ستاسې له استقبال او ستاسې له مېړانې او له دې خوشحالۍ نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.